مسعود 21 دانې سمبوسې په شپږ شپېته دقیقو کې خوړلی شي. هغه غواړي چې پوه شي 15 سموسو خوړلو لپاره به څو دقیقې یعنی ام پکارېږي ورته. که چیرې هغه په همدې صورت سره خوراک وکړي نو دلته د پام وړ خبره پکې څه شی ده؟ همدغه صورت، یعنی د دې صورت به څه شی وي؟ ثابت به وي. نو څو دقیقې ام موږ باید موږ ورته پیدا کړو. نو دا چې صورت ثابت پاتې کېږي معنا دا چې سمبوسې د دې نسبت په څه باندې؟ سمبوسې پر دقیقو باندې، پر دقیقې د دې نسبت به دا څه وي؟ دا به ثابت وي، ثابت نسبت وي. دا به مساوي وي له یو ثابت نسبت سره. ځکه چې دا یې سرعت دی نو دا سرعت به څه پاتې کېږي؟ دا به ثابت سرعت پاتې کېږي. نو دلته موږ ته وایي چې هغه 21 دانې سمبوسې په شپږ شپېته دقیقو کې خوري. نو موږ راځو دلته لیکو چې د دې نسبت دی 21 نسبت پر شپږ شپېته، 21 سمبوسې په شپږ شپېته دقیقو کې خوري. نو که چیرې سرعت یې ثابت پاتې کېږي نو دا به مساوي کېږي د څه شي نسبت سره؟ د 15 سمبوسو نسبت په څه باندې؟ ام دقیقو باندې. او دا ام کومې دقیقې دي؟ هغه دقیقې دي چې د 15 سموسو د خوړلو لپاره پکارېږي. نو دلته د دوی نسبت دا مساوي دی له دې نسبت سره، ځکه د دې سرعت ثابت پاتې کېږي. نو اوس دلته موږ سره د تناسب اړیکه د دې ترمنځ پیدا شو. اوس موږ یوازې کوم کار کوو؟ راځو دغه تناسب دغه ام د پاره حلو ترڅو د ام قیمت پیدا شي او هغه دقیقې معلومې شي چې 15 سمبوسې پکې خوړل کېږي. نو اوس د ام د پیدا کولو لپاره ډېرې لارې چارې شته دی. زه راځم یوه طریقه چې اوس کاروم هغه دا چې موږ دغه مخرج نه ام لرې کوو. نو دا چې د مخرج نه لرې کوو دا به دې کې دواړه خواوې په څه کې ضرب کوو؟ په ام کې، ځکه موږ باید د مساواتو دواړه خواوو کې عین عملیه سرته ورسو. نو دا ام به له دې ام سره ختم شي. دلته موږ ته ځواب څه شی پاتې شي؟ دا به پاتې شي 21 پر شپږ شپېته ام او دا به مساوي شي له څو سره؟ 15 سره. ښه، اوس راځو موږ دا د ام لپاره حلو. نو ام لپاره چې حلو د دې ضریب دی 21 پر شپږ شپېته، دا به موږ ضرب کو په شپږ شپېته پر 21 کې، یا د دې د ضریب له سرچپه یا معکوس سره. دا به موږ ولیکو چې دا مساوي کېږي دې سره به ضرب کو شپږ شپېته پر 21 سره. او اوس موږ څه چلو کو؟ دا مو صورت تراړو، دا مو مخرج ته کیږو، دا به له دې سره ختم شي او دا به له دې سره ختم شي. اوس موږ باید همدا کار دې خوا موږ ځکه دواړو خواو سره باید عین عملیه سرته ورسیږي. نو دا به شي شپږ شپېته پر 21 دې سره به ضرب شي. اوس دلته راځو پوهېږو چې 15 څه شی دی؟ 15 مساوي دی 7 ضربې 5 سره او 21 مساوي دی 7 ضربې 3 سره. نو دا و به له دې 7 سره ختم شي، څه شی به پاتې شي؟ 5 ضربې شپږ شپېته او ضربې او په مخرج کې څه شی؟ 3. نو اوس به دا مساوي شي له څو سره؟ 5 ضربې شپږ شپېته تقسیمې 3. همدارنګه دا نور هم ساده کولی شو. شپږ شپېته مساوي کېږي 3 ضربې 22 سره. نو 3 به له دې 3 سره خلاص شي، ځواب به پاتې شي 5 ضربې 22. 5 ضربې 22 مساوي کېږي له 110 سره. نو موږ لیکو چې ام مساوي شو له 110 سره. معنا دا چې مسعود ته به 110 دقیقې په کار وي ترڅو هغه 15 دانې سمبوسې وخوري. او کېدای شي ځینو تاسو چې کله دا حلولو نو دلته مو په بل ډول یا بل شکل معادلې جوړې کړې وي. مثلا دلته موږ سمبوسې نسبت په دقیقو اخیستی، تاسو کېدای شي د دقیقو نسبت په سمبوسو اخیستی وي. تاسې مثلا ویلي چې په شپږ شپېته دقیقو کې 21 سمبوسې خوري. دا مساوي دی له څو سره؟ له ام دقیقو کې 15 سمبوسو نسبت سره مساوي دی. نو اوس دغلته بیا تناسب جوړ شو او تاسو کولی شئ چې دا د ام لپاره حل کړئ، بلکې د دې حلول نظر دې ته اسان دی، ځکه موږ یوازې دواړه خواوې په 15 کې ضربو، دا طرف هم او دا طرف هم. نو چې 15 سره ختم شو دلته یوازې ام پاتې شو. دلته اوس موږ سره څه شی پاتې دی؟ 15 ضربې شپږ شپېته پر 21 کوم چې همدا شی و 15 ضربې شپږ شپېته پر 21. او موږ پوهېږو چې دلته ام قیمت څو؟ ام قیمت په لاس راغلی و 110 سره. نو بیا هم هماغه ځواب په لاس راغی. نو بیا هماغه خبره ده چې د حل کولو طریقې مختلفې دي، خو ځواب بیرته هماغه په لاس راځي.